پاک پیغمبر مبارک چې کله راکوټ نو بیبي حلیمې سره ماشومان چې به پیدا شو نو د مرضعو د الوی غبې ورکول بیبي حلیمې سره د بیبي حلیمې لور و د هغې نوم شیما و شیما دا بیا بوډۍ وه او د دواړو جهانو سردار مبارک باندې سره بیا وروسته ملاقات شوی دی هغې وخت کې رسول الله مبارک دوی کره نو یو ځل ناوخته نو دا بیبي حلیمه هغې شیما ته وایي بچې نن خو ډېر زیات ناوخته دی شابه دا ګړې او چیلې دا سرن لبوزه دا د بنو سعد قبیلې سره تعلق ساتي الحمدلله هغه ځای د دواړو جهانو د سردار مبارک پکې ماشوموالي لوبې کړې دي د بیبي حلیمې هغه کور او هغه ځای الحمدلله هغه ما په خپله باندې لیدلی دی هغې کې یو سکون دی نور کې ورته ولاړ اوسه په هغې کې به ګرمي محسوسه نه کړي نو دا شیما ته د مور وایي بچې ناوخته دی ګړې او چیلې شابه که سرن لبوزه شیما ورته مورې نن ناوخته دی زه ګړې او چیلې سرن له نه بوزم بچې وایي دا به خامخا بوزې وی مور بوزم بیا په یو شرط وی ما سره څوک هغه به را سره لاړ شي ولې ځکه دا ناوخته دی نو چې ګړې او چیلې وسریږي نو ګرمیم ده یو پسې به منډې وامه او دا به بیا راټولومه دا زه په یوازې نشم راټولول نن ناوخته دی مور ورته بیبي حلیمه ورته بچې زه در سره څوک ولیږم لاړه شه او شپه را به راشي ګډې چیلې ده اوږې دي دا سرن لبوزه وایي مورې بلکل یوازې نه ځم وایي زه در سره څوک ولیږم وایي زما د راکوټې رور محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا به ځان سره بوزم د دواړو جهانو سردار مبارک نه بغیر نظم مور ورته وي انصافدارې یو ناوخته دی ګډې چیلې به مړول غواړي نو ته به ګډې چیلې یو پسې بیا ماښام ګرځې هغه به راټولې او که دا ماشوم به لوبې ناوخته دی نن دې مه بوزه وی قسم دې مورې که بغیر د ده نه لاړم دې به راسره بیا به ځم مور ورته وی دا خو ځان نورم پکړو کې چې ته به ګډې چیلې ماښامې راټولې ناوخته دی او که دې به لوبې وی مورې د ده نه بغیر نه ځم بچې وی ولې بغیر د ده نه نه ځې وی مورې تا ته څه پته لګي چې کله ما ځان سره دا کشر ورور بوتلی دی نو چې کله مې دې بوتلی دی ځان سره نو چې زما چیلې او ګډې کوم ځای کې سریږي داسې ګیا ورته الله را زرغونه کړي چې په هغې وخت کې هغه چیلې او ګډې ځان مړې کړي زر زر ځان مړې کړي نو چې کله چیلې او ګډې ځان مړې کړي نو بیا راشي ما سره زما دا رور را سره په غېږ کې هغه چیلې راشي او زما دې رور ته مخامخ ټولې ناستي او زما د دې رور د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دې مخ ته ګوري نه پیږم مورې چې زم ورته ګورم ګډې چیلې هم ورته ګوري دغه شانتې ناستي نو چې کله ماښام شي او زه دا رور را روان کمه هغه چیلې هم ورپسې را روانې شي ګډو چیلو پسې زما منډې ترړینې نو دې به بوزم ګډې چیلې په خپله راټولې شي زه به ورپسې منډې ترړې نه وم نو چې حیوانات د دواړو جهانو د سردار مبارک په دیدار باندې نه مړیږي رونو هغه صحابه رسول الله مبارک د بچو نه زیاته مینه ورکړې ده هغوی به د رسول الله مبارک پراخ څنګه برداشت